پاکستان کې د بریدونو دوام. په یو ځانمرګي برید کې 2 سرتیري او 2 ماشومان ژوبل شوي دي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید 2 سرتیري او 2 ماشومان ژوبل کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په رزمه کې یو ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلي چونکي مواد چولې 2 سرتیري او 2 ماشومان یې زخمیان کړي دي. یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د مای پر 13 پر موټر سایکل سپورتن غوښتل د امنیتي ځواکونو پر یو چک پوسټ برید وکړي خو هدف ته تر رسیدو مخکې چونکي مواد وچول. د چارواکو په خبره زخمیان میرامشاه ته د درملنې لپاره وړل شوي دي او حالت یې بد نه دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د یادونې ده چې د حملو مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره اوربند کړی چې پرون د مای 10 اخره ورځ وه خو حکومت د یوې جرګې له لارې کوښښ کړی چې دا اوربند وغځېږي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.